په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر پټ رازونه او مهم معلومات شریکوم چې دا معلومات دې باره کې دي چې په کومو دوو کارونو باندې او خبرو باندې ښځه سړي ته زړه ورکوي او ټول عمر د سړي نه زارېږي، قربانېږي او د سړي عاشقه جوړېږي. قدرمنو دوستانو، ښځه او خاوند د دنیا هغه جوړښت دی چې د یو بل نه بغیر نامکمل دي او د یو بل نه بغیر ورته ژوند تېرول ډېر زیات ګران وي، خو په دې شرط چې په اسلامي طریقه باندې نکاح وشي. دوه کارونه چې یو سړی ښځې سره وکړي، ښځه به ډېره خوشحاله شي. دوستانو، اول دا چې یو تازه ریسرچ کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې ښځه په خپل صفت ډېره زیاته خوشحالېږي او هر څومره چې قهر، غوسه وي او یا یې بغض په زړه کې وي، نو هغه ته خپل صفت اورېدل داسې وي چې لکه ټوله دنیا هغې ته ورکړل شوه. کله چې خاوند د هغې صفت وکړي، نو د هغې د زړه نه ټول بغض او کینه او غوسه ووځي او خپل خاوند سره د زړه نه مینه کوي. او دې کې کومه بده خبره هم نشته چې خاوند د خپلې ښځې صفت وکړي. که خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې ته ډېره ښایسته یې، زه ستا لپاره ژوند کوم، ته زما د ژوند ښه ملګری یې، ستا نه بغیر زه نامکمل یم، نو ښځه په دې خبرو ډېره خوشحالېږي او خاوند سره د زړه نه مینه کوي. ښځې ته هم پکار دی چې د خپل خاوند خیال وساتي او د هغه صفت وکړي. دویم دا چې اکثره سړي د خپلې ښځې د زړه خبرې نه اوري. سړو ته پکار دی چې د خپلې ښځې د زړه خبرې واوري، هغې ته غوږ کېږدي او د هغې ټولو خبرو ته جواب ورکړي. اکثره ښځې په کور کې د خپلې خواښې یا د کور د نورو خلکو نه په تکلیف وي، نو په داسې وخت کې که خاوند هم د زړه فریاد وانه وري، نو ښځې ته ډېر تکلیف رسیږي او ښځه ذهني طور باندې ډېره زیاته ټارچر کېږي او تکلیف پیدا کوي. نو خاوند ته پکار دی چې د ښځې د زړه ټولې خبرې واوري او ښځې ته ډاډ او حوصله ورکړي او د هغې زړه مات نه کړي. که خاوند ښځې ته وخت ورکړي او د زړه خبرې واوري، نو ښځه به ورسره د زړه نه مینه وکړي او د هغه هره غوښتنه به د زړه نه ومني. قدرمنو ملګرو، دا هغه دوه پټ رازونه چې تر تاسو مو ضرور رسول او تاسو سره مو شریک کړل. له نورو ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.